ټولو خویندو او ورونو ته سپیشل سلامونه وړاندې کوم. الله دې وکړي چې روغ او جوړ یې. افغانستان کرکټ بورډ د زمبابوې په خلاف د T20 سیریز دپاره سکواډ اعلان کړی. سکواډ کې دغه نومونه شامل دي. زیاتره خویندې او ورونه وایي چې ولې مجیب الرحمن، ګلبدین نایب او عظمت الله عمرزی ورور نشته په سکواډ کې. د هغو د ویزو ستونزه ده. هغو چې کله انشاءالله ویزې وشي هغو به ورځي. حمید حسن به هم ورځي. حمید حسن ځکه چې زمونږ T20 دپاره حمید حسن اوسه پورې ریټایرمنټ نه دی اخیستی د T20 نه. او تاسو ته ښه معلومه ده چې T20 ورلډ کپ را روان دی او آسیا جام. نو د افغانستان کرکټ بورډ غواړي چې حمید حسن هم بیرته T20 سکواډ ته راولي او دا نور چې لوبغاړي په دو باندې هم کار وکړي. زه دلته نیوکه په کرکټ بورډ هم لرم او په بعضو لوبغاړو باندې هم لرم. اول دا سکواډ چې اعلان شوی دی ځوانان پکې شامل دي. موږ ورباندې باید خوشحاله شو. زه ورکې اوس څه نه وایم ځکه چې اوس کوم کس به پکې پرفارمنس نه کوي نو هغه به بیا ټول اشاره ماته کوي. خلک به ماته اشاره کوي شریم صدیقي دا تا پکې کوتې ویلی. کرکټ بورډ باندې زه دغه نیوکه لرم. ګورې زموږ ورلډ کپ را روان دی او آسیا جام. دا ګوره څه افغانستان کې کوم ټورنمنټ نه دی او نوم چا سره سیریز دی. هغې کې ډېرې لوبډلې. د افغانستان کرکټ بورډ ورته باید داسې یوه لوبډله جوړه کړي چې څوک ترنه میچ نشي ګټلی. زموږ نه د T20 سکواډ معلومي، نه د ODI سکواډ معلومي، نه د ټیسټ سکواډ معلومي. کله یو کس وباسي بل رانه باسي، کله یو باسي بل رانه باسي. دلته د کرکټ بورډ لږ ماغزه وجنګوي. یوه لوبډله باندې کار وکړئ، که ځوانان ورکې اچوئ او که بوډاګان ورکې اچوئ. خو په لوبډله باندې کار وکړئ چې آسیا جام وړکی جام نه دی، ورلډ کپ وړکی جام نه دی. دلته در باندې زه نیوکه لرم. او بیا د ګلبدین نایب، مجیب الرحمن مینوال خفه دي او عظمت الله عمرزی ورور. عظمت الله عمرزی ورور ته که چېرته چانس ورکول شي ډېر ښه پرفارمنس کوي. ګورې کله چې یو ځوان پرفارمنس ونه کړي نو تاسو دا نیوکې بیا ډېرې مه کوئ. نیوکې زه هم کوم، زه خو په دې نیوکه کوم چې کله ورته دا بوډاګان چانس نه ورکوي. ګورې پرون شاهد الله کمال بیچاره په صفر آوټ شو او رحیم صدیقي په ټیک ټاک کې هم راپسې خلکو ویډیوانې جوړې کړې وې چې رحیم صدیقي په صفر آوټ شو. MS دھوني په اولني میچ کې په صفر آوټ شوی. سچن ټنډولکر په اولني میچ کې په انډ آوټ شوی دی په صفر. نور داسې غټ غټ نومونه دي په صفر آوټ شوي دي. نو تا ته په اول میچ کې نشي راتلی چې سنچري ووایي که نه. اوس به زه تاسو ته حمید حسن هم را روان دی چې ویزه یې وشي. حمید حسن هم لوبډلې سره شاملیږي او د اصغر چې کوم خورای دی سلیمان خیل هغه به هم لوبډلې سره شاملیږي. مجیب الرحمن به هم لوبډلې سره شاملیږي او ګلبدین به هم لوبډلې سره شاملیږي. 4-5 دانې لوبغاړي نور پاتې دي چې هغو د ویزو ستونزه ده. دا نومونه مې چې واخیسته دغه لوبغاړي پاتې دي. نو دا لوبغاړي په افغانستان کې پاتې دي. د اوسه پورې ویزې نه دي شوي او که چېرته د دو ویزې وشي نو دا به ځي لوبډلې سره یوځای کېږي او د زمبابوې په خلاف به لوبډله کې لوبېږي. زما د کرکټ بورډ نه هم خواهش دی چې ګورې حمید حسن باندې که چېرته کار وشي او د T20 او د T20 ورلډ کپ دپاره بهترین دی. خو حمید حسن ته زه دا پیغام ورکوم چې په ځان باندې لږ کار وکړه. بیچاره یو دوه ورینه وکړي او بیرته بیا زخمي شي. که چېرته بیا هم ته لوبډله کې نه غواړې چې ولوبېږي نو بیا نورو ځوانانو ته چانس ورکړه. د نورو ځوانانو بیا ځای مه نیسه. کمنټري کوي بلکل. او که چېرته بیا هم ته لوبه کوي، وړتیا درکړي، ځان باندې پوره باور لري، بلکل راځه. په دواړو سترګو زه دې ملاتړ کوم ځکه چې ته زموږ سټار یې او ستا غوندې بولر افغانستان بیا شاید پیدا نه کړي. دومره ښه بالینګ د کولو د یاکرز کینګ وي. زه دې پوره ملاتړ کوم. مجیب الرحمن خو تاسو ته خپله ښه معلومات یې چې د افغانستان د لوبډلې د ملا تیر دی. عظمت الله عمرزی دلته په 2013 3 کاله مخکې چې کم دلته ورلډ کپ والته خو ما په خپله که د هغه کې کم هغه بالینګ یې ویشتلو، هغه بیټینګ یې ویشتلو. ګور رحمان الله ګوربز څنګه و؟ الحمدلله ټولو را سره مبارزه وکړله. اوس د رحمان الله ګوربز څوک کینولې پاسانه نشي، څنګه یې لوبډلې نه کینئ؟ هغه خو داسې پرفارمنس کوي. ځوان حکم ورته غوښتی او دا یې لوبډله کې لوبېږي. ستاسو ملاتړ ما سره نن الحمدلله سنچري وي. په اولني میچ کې سنچري ووالله. داسې هم کیدی شي او داسې هم کیدی شي په اولني میچ کې په صفر آوټ شي لکه شاهد الله کمال رور. نو سکواډ اعلان شوی دی. لوبډله ملاتړ ته ضرورت لري چې موږ یې ملاتړ وکړو، پوره یې سپورټ وکړو. ستاسو نه هم خواهش ده چې سپورټ یې وکړئ او دا نور کوم لوبغاړي چې پاتې دي د دو په باره کې تشویش دی که چې دا مه کوئ او انشاءالله د دو ویزې به هم الله پاک وکړي او لوبډلې سره به یو ځای شي. وقار سلیمان خیل
ښه بالر دی، بد بالر نه دی. ټیسټ دپاره T20 دپاره نور زیات لوبغاړي شته دی. مجیب الرحمن که چېرته مجیب الرحمن لوبېږي او حمزه لوبېږي نو بیا د سلیمان خېل ځای نه جوړېږي، خو بیا هم خیر دی، پروا نه کوي. زه اوس په ما باندې ونه کوي. مجیب الرحمن، سلیمان خېل، ګلبدین نایب، حمید حسن دو چې ویزې وشي انشاءالله لاړ به شي. تاسو تشویق مه کوئ، د ګلبدین مینوال هم زیاتی ورسره نه کېږي. زیاتی چې ورسره وشو اول زه حق غواړم. او راغو شو په شهزاد محمدي باندې. ګورئ که تاسو د ویسټ انډیز هغه غاټ سړی کتلی که نه، ډېر غټ دی او فټنس کې صفر دی بیچاره. داسې چکې وي داسې چکې. نو د هغه نه چا تپوس کړی چې ستا خو فټنس نشته او د ویسټ انډیز کرکټ بورډ نه یې هم کړی وی زه سکور کوم نور په فټنس باندې څه وکړم. ویسټ انډیز کرکټ بورډ هم ورته وایي چې دا مونږ ته سکور کوي نو په فټنس باندې به څه وکړو. شهزاد محمدي ښه دی، بد پلیر نه دی، خو هغه به کیپینګ کوي او شهزاد به انشاءالله چې په فټنس کار وکړي ورلډ کپ دپاره لږ وخت شته دی بلکل په دواړو سترګو رادي شي. خو کرکټ بورډ ته چې څنګه ما پیغام ورکړی چې باید په یوه لوبډله باندې کار وکړي، یوه لوبډله جوړه کړئ چې بیا یې موږ میچونه ونې بېلو. ښه شي بیا ښه وخت.